سلامونه دوستانو! په نننۍ ویډیو کې درته د نس خط د مرکباتو 11مه برخه یعنې د میم مرکبات تدریسوم. نو راځو چې شروع وکړو. کله مو چې میم لیکه قلم دا رقم ته کښېږدي دا بیرته پاس بوځي، چې پاس هم بوته دا بیرته داسې راولئ، داسې هم راووځي دا لږ د خواته راولئ نور یې پورته جګ کړئ داسې. دا د میم الف شو. بل میم ب ده، دا رقم ته خطه مخ که دا بیرته داسې پاسه نه ګول بوځي، دا رقم ته هم که دا بیرته راولئ ګوره لږ یې دا ځای داسې جګ کړئ، دا ځای هم پاره نه ګول که دا ځای به لاندې نه ګول کړئ، دا بیرته راولئ داسې ساده ب ده. مفرداتو کې چې ویلم دا رقم ته یې ولیکئ. بل چې د میم جیم ده، میم هم دا رقم ته یو دانه سیده خط وویسته، دا داسې پورته بوځئ، پورته نو ګول چې کله راوسته دا بیرته داسې بوځئ لږ یې دا ځای داسې جګ کړئ، له دې ځای نه جیم شروع کړئ داسې خطه مخ که دا سیده بوځئ، دا بیرته شاته راولئ داسې دې ځای او د دې ځای تر منځ به یې دغه د منځ نقطه ده دلته به یې داسې راکات کړئ، خو دا به له دې نه ډېر نه باسئ داسې ګوره له دې ځای نه داسې ډېر ونه وځي، دا بیرته داسې لاندې راولئ دا به نور ګول راولئ داسې. داسې کله مونږ داسې راولو نو له دې نه باید څه جوړ شي؟ ښه ښایسته دایره جوړه شي. دا رقم دا یې جیم شو. بل چې د میم دال ده، دا رقم ته همغه رقم ټول یو شی ده، صرف همدا پکې زده کړه ګوره دا رقم ته نور ټول یو شی ده پکې. میم دال. بل چې دا میم ری ده، میم ری کله مو چې میم لیکه میم ری دا رقم ته یې ولیکئ، ګوره تر ټولو ځایانو کې همدې ځای پورې دا شی ده میم ری، دا رقم ته هر ځای کې هم دا شی راځي. نور ساده ری او سین او صاد ورسره یو ځای کوئ. ګوره دا دلته زه داسې سین ورسره اضافه کوم، دلته زه راځمه دې ځای کې ورسره صاد اضافه کوم، ګوره نور ټول یو شی ده مفردات دي، صرف نه ده اول سین پکې سخت ده اول میم، دا یې میم صاد. بل چې ده میم توی ده، میم هم دا رقم ته یو خط وښکه دا بره نه بوځئ داسې، دا بیرته داسې سیده راولئ، خو د میم دا خط به مایل غوندې وي، داسې مایله به وي، مایل دا رقم خط ته ویل کېږي، او عمود به نه وي دا رقم، افق به نه وي دا رقم، افق دا رقم خط ته ویل کېږي. دا همغه صاد غوندې داسې یو مایل خط بوځه، دا بیرته داسې راوله، د دې ځای نه به یې لږ پاس پرېږدې، دا به بیرته راولې دلته داسې دا ځای به یې لږ نری کړې، دلته بره نه الف یې راکښته کړه داسې دې ځای پورې، که دلته هم لږ ښایسته کوئ یو پنډک غوندې ورته ورکړئ میم توی شو. بل چې دا میم عین ده، دا رقم ته مخ که دا ګوره داسې هم کولی شي له دې خوا نه میم، دا بیرته بوځئ داسې دا لکه دال غوندې راولئ، لکه دا ځای او لکه دا ځای، ګوره دا به زه بیرته شاته داسې بوځم، دا مې شاته بوته، دا ځای داسې کړه، دا ځای بیا نور داسې ده لکه د جیم غوندې. بل چې د میم ف ده، دا رقم ته میم هم ولیکه، ګوره دا رقم ته میم ف. میم قاف ده، میم هم دا رقم ته ولیکه، دا به داسې بوځئ بیرته به ګول راولئ، دا ځای به یې داسې کوئ لکه د سین او د صاد هغه اخرنی غاښ میم قاف. بل چې د میم کاف ده، میم کاف هم دا رقم ته میم الف هم ولیکه، دوه رقم ته میم کاف لیکلی شي، دا میم الف شو، دا بیرته داسې راولئ لکه د ب غوندې، دا رقم ته وړکئ، دا یې کاف شو. بل میم کاف داسې ده، دا رقم ته ولیکه لکه میم دال غوندې، خو دا به یې لږ غټ راولئ، لږ به دا هم غټ راولئ میم کاف. دا له بیرته نه دې خوا نه داسې بوځه، خو لږ به یې دا سر به یې جګ وي دا سر به یې ټیټ وي. بل چې دا میم لام ده، میم لام هم چې کله لیکه میم الف ولیکئ دا رقم ته، ګوره میم الف ته ده، دا بیرته له دې ځای نه راولئ سیده به یې راولئ، دلته به نیمه نقطې که درته ځای پکې دا به داسې کوئ، دا ځای دغه دا ټول یو شی ده، دا یې میم لام شو. بل چې دا میم ده، میم هم چې لیکه دا رقم ته میم ولیکئ، دا بیرته داسې بوځئ لکه د عین دا ځای، له دې ځای نه بیرته د قلم داسې بوځئ، ګوره میم. بل چې دا میم نون ده، میم نون هم چې لیکه دا رقم ته هم که دا به لکه درې غوندې داسې کړي، ګوره دا او دا درې دا ځای یو شی ده، دا ځای به بیا داسې کوئ لکه د سین او د صاد یا د کاف یا د لام، دا ټول سره یو شی ده میم نون. میم واو ده، میم هم دا رقم ته ولیکه، دا رقم ګوره دا ځای به داسې کوئ لکه د قاف غوندې، لکه دا ځای، دا ځای به نور داسې کوئ لکه درې غوندې، ګوره دا ځای او دا ځای یو شی ده. میم ه ده، میم ه هم دا رقم ته ولیکه، دا ځای داسې جګ کړئ لکه د دال غوندې، دا رقم دا بیرته بوځه داسې، ګوره
میم ه دې ځای نه دا ځای داسې که، دا بیا سیده بوځه، دلته دا ځای بیا په نري قلم باندې داسې که. بل چې دا میم ه میم لام الف، میم الف هم ولیکئ دا رقم. دا ګورئ موږ میم الف څه دا ځای داسې راولئ لکه دیرې، دا دغه او دا یو شی ده. دې ځای نه سرچه داسې کوږ غوندې الف راوله میم ی. بل چې دا میم ی ده، یو میم ی دا رقم ته ده او بل میم ی چې ده دا رقم ته ده. نو دا وایي موږ د نن ورځې د نسخ خط 11مه ویډیو یعنې 11مه برخه.